دا اورنګزیب بادشاہ چې عالمگیر اورنګزیب په دې تمو چې ماته ملوشي دا راکشکو خبرجنو بدماشو او غلطو خلقو سره بکی ناسته ده پاسه ده او اورنګزیب عالمگیر با نیکانو سره و عالمانو سره ناستو اجسته بیتم او پلانم په دې سوچ کې چې باچی چاله ورکړ اوس دا لګیاري په کوشش کړي اورنګزیب هم لګیاري چې د پلار کم نږدې دوستان دی هغه ته رجوع کوي چې د ما پلار ته وایي چې دا باچی ماته راکړي دا راشقوم لګیاري هغه وزیرانو ته چې کم د پلار نږدې خلک واغی ته وایي چې د ما پلار ته وایي چې سپ مالې راکړي سفارشونه شروع دي د پلار تقرب هم شروع دي او چې څه بادشاہ د حاصلولو طریقې دی هغه ټولې کوي او د خلکو نه دعاګانې مغواړي نو دې دارا شکوه ته چې وی چې پلان کیږي کې اورې نیک سړی دی عالم دی او بزرګ عالم دی او هغه لار شي چې دعا ده تو کې نو کده ته اوکله دوانو رنگي هغه چې چاته هم د اخلاص نه دعا کړې ده نو بس خدای پاک یې قبلې نو دارا شکوه ولا ورغه هغه دغه سناسته چې دارا شکوه ولا ورغه او ولا پاسې ځکه چې د بادشاہ زوی شهزاده دی احترام یې ولو کو را پاسې دور ترغاړه او مصلی پرتاوه او ته وی دارا شکوه شهزاده سے په دې مصلی کې نه هغه وینا سے ستا په مصلی په دې د نشم کې نه ست هغه ستا مصلی دستا جانې ماز دی دستا په جانې ماز نه کېنم وی کېنم منت ته کوم ته زما د بادشاہ زوی کېنا دی نه صاحب نه کېنم ستا ته مخ کې په ګونټو کېنم هغه مطلب خدای چې دا خو نیک سړی دی عالم دی نو چې زه عجزیم کوم ماته بدواو کې بادشاہي بل پلار ملوي هغه ته بیا وای دا را شکوه د ما په دې جانې ماز کېنا ته بادشاہ دوی وینا درې ځله وته وي خدای کېنه ناستو نو بیا هغه عالم بزرگ په خپل جانې ماز په خپل کېناست او دې وته تحیات په شکل کې مخامخ کېناستو خوای کنه دا را شکوه صاحب سل راغلی وی تعالی دې راغلی ما چې ته ما ته دعا وکې او د پلار د بادشاہي ما ته ملوي بیا خو مې دل درکوله ته پکې نه ناشته کړ هغه مې درکوله کړ الله خو نږدې دې ما ټکی تا په یو ټکی خدای خبره مانی نو ما خو درکوله ته خو کې نه ناشته کړ نو خو خبره خلاص شوه نو خو درې دل بادشاہي درکوله نو ته خو کې نه ناشته خبره خلاص شوه دا را شکوه پوي شو چې دا خو د کمال ټکی ورانه لا رور میں خبر نشي اورنګزیب خبر نشي دا خبر شو هغه راغی هغه پکې نو قصه خلاصيږي چې دا اورنګزیب عالمگیر خبر شو هغه تم چاوي چې الته یو بزرگ عالم دی نیک سړی دی خدای نه چې کوم خبره خيږي خدای پاکي پورا کوي دا نبی علیہ السلام غوړي فرمایي رب اشعث اغبر لو اقسم على الله لابره ویډه کړه یو سړی به ظاهر ډول ډول به برابر نه دولی په پهلو تی سر به ببري او که په خدای قسم وکړي چې قسم نه چوت په دټه کې باران کېږي نو په دې شین اسمان کې به خدای په دې قسم کې دروغجن نه کې خدای په باران کوي دا بعض انسان د خلینا خبرو دي کنه پورا کوي الله غ پورا کوي خلینا خبره وته پورا کوي دا سمخ کې ما یو واقع کې ذکر کړو هارون رشید او زبیده په لار روانو دغه په زمانه کې یو مجذوب بالول نو مې بالول پزما کله کې کرخه مرخه راخکاږي هغه خو پیجنده زبیده ورته وی چې بالول سکه به جنت کې محل جنت کې کورونه جوړو وی جوړ کړی دی یو وی په سو خرڅه وی په 10 روپے زری ولا 10 روپے ورکړي وی دا دماشو په جنت کې کوراوي داستا شو هارون رشید له پروا نه ساتل اهلی ونه سره چې شپش هارون رشید خوبینی یو خوبینی یو جنت یو خشته محل دی پکې زبیده وسره ده نو دې محل ته تلو کوشش کوي نو فرشتي ته مزه څه دي سکه وی دا محل ته مو دا ستانه دا زبیده دی دا 50 روپے پر زبیده غشته دی زه ستانشتا بده واپس کا هارون رشید به دا 10 روپے کې خو کمالو چې راویښ شو کنه نو بیا زبیده ته وی ما خدای غزي خوب ولي الکه زکه چې ورشو چې 50 روپے د زم یو کو عالم په جنت کې نو چې په ورل هغه بیا لګیا دی بالول او کرخه راکاږي نو هارون چې بالول سکه په جنت کې کورونه جوړوم وی جوړ کړی دی یو وی پسو خرڅه وی ستا پټولي بادشاہ پټوله بادشاہي را کولې چې در کوم غنی نه وی پرون دې 50 روپے خرڅاو او نن پټوله بادشاہ وی پرون نه لیدلې سودا او نن لیدلې سودا ده پرون نه لیدلې وا
نه د لیدو سودا ده، نه لیدل خو خلک په ارزان هم کوي کنه، او چې وویني خوښه چې بیا ارزان نه بیا ګران شي. نو دا نیکان خلک عالمان بزرگان خلې نه خبر وکړي خدای پوره کوي. نو هغه دا را شکوي چې یاره شیخ قرآنګر وای اورنګزیب خبر نشي، اروره خبر شو اورنګزیب چې دغه یو خدای له نه خبر چې دی ولته نه دی، خدا دې وته پته ولګېدل چې دغه یو عالم دی بزرگ سره دی، زه ولدی ولا راغی چې راغی عالم بزرگ ته اورنګزیب هم د بادشاہ زوی شاهزاده دی، دی وته پاسه په دې مصالحه راځه کېنه وینا نه سیب نه کېنه دا استا مصالحه ده ته به مخامخ درته کېنه، بیا ورته وی نه بادشاہ زوی کېنه، خو چې په دویم ځل وی نه اورنګزیب کېناسته نو مصالحه کېنه چې کېناسته نو دی عالم ته وی دی بزرگ وته وی اورنګزیب عالمگیر سره راغلی وی دې راغلی چې دا واره توکا چې د پلار تخت او تاج راته ملوي، تخت او تاج هغه بادشاہ یاد کړو د تخت او تاج دوه څه یاد کړ. نو دا بزرگ عالم وته وی تخت درته ملو شو کنه، نو سکه تخت ملو شو ویل چې تاج امراته ملو شي کنه، وی تاج زمالاس کې نه دی، تخت زمالاس کې ملو شو، بس الله نما خبر او منله او شو خبره، او تاج د هغه سړي په لاس کې دی چې تا ته ده او دس د پاره لوټه ډکې او بدر تاج ایا غلام جی خو بزرگ نه او ها اجماعت او دس د پاره لاسونو پوت او باچي تاج دا په لاس کې دی، دا خو قصاص نه شو چې څنګه غلام ورته مکه او دس والا غلام راغی لوټه وته ډکټلا او دی لاسونی دی نو دو پټکی کوس کو دی اورنګزیب او اخواته کې چې پټکی سین کوس کو او دسو کنه غلام ته وی ای بچي دا پټکی روچت کو دما په داسره کېده، ای بچا زما لاس کې بدر کم تی خپل نه نه ما په سره کېده، بادشاہ سلامت دا پټکی براوالم ستا غلامم د دې قابل نه چې ستا په سر کېده، زه دې قابل نیم چې ستا مبارک سر باندې پټکی کېدم، دا پټکی خو لوی خلک په سرونه کېږي، لکه به دستار بندۍ کې چې موږ طالبانو ته پټکی ږدو نو خو مشران استادان یې کېږي، دې قابل نیم چې ستا په سر پټکی کېدم، دا به صاحب تاسو له لاس کې درکم او تاسو یې کېده وی ته زما په سر کېده، نو پټکی اوچت کو په سر یې وته کېښوده، وی زه تاجم میلاو شو، هغه هلک ورته وایي وی تخت خو پرون میلاو شوی او تاج نن درته میلاو شو، خو د هغه ملا د خدای داسې کي وی د ما رازونه پاش کړل وی او ما قاصر شو بادشاہ خدای اورنګزیب عالمگیر ته ورکړ. نو بعضې وخت به خدای ته چغه وی چغه او درخواست بکې، او بعضې وخت به لکې یو خبره راشي ابم خدای اوري ابم اینی یعلم ما فی صدورکم، ستاسو په سینو کې چې څه پراته دي الله ته خبردار، الله علیم بذات الصدور. ما ته خو چې په خولې ووایې نو زه به واورم که نه، او کله کې کوم چې ستا پروت دي نو ما ته د هغې پته نه لګي، د کشف خاوندانو ته بعضې وخت کې الله وښي بعضې وخت هغوی ته ونه ښي، کشف د چا په اختیار کې نه، کله یې ورته خدای وښي کله یې ورته الله ونه ښي، لیکن الله بادشاه انی قریب تا ته نږدې خولې نه به خبره نیوتې د خلینا او لکه به خبر راغلی او الله دې ته خبردار، نو الله نږدې په مکه مکرمه کې د بیت الله په خوا کې یو درې کسان ناستو، یو اسخر او دوی زمانو، او یو د قریشو دوه د ثقیف ته خاندان، یا یو د ثقیف او دوه د قریشو، درې واړه ناشتي او هغه یو بل ته وی چې لکه زمون خو خدای پاک ښکاره خبرې اوري او پټې چې به اوري او که به پټې نه اوري، او چې دا ښکارم اوري او که نه اوري. ابل ستاسو خیال دی ابل وی چې یاره دا ښکاره خو اوري، زما خدا خیال چې مونږ ښکاره خبرې کوو الله یې اوري خو پټې خو نه اوري. اوس نبي علیه السلام لرې لګیا دی طواف کوي، هغه د دې نه دی خبر، دا بل ورته وایي چې نه چې زمونږ پټې اوري او شته را سره نه اینو یې نه، زمونږ ښکاره اوري او شته را سره نه اینو یې نه، نو پټې به هم اوري. ګورئ فوراً قرآن شریف کې په نبي علیه السلام الله پاک آیات نازل کړ، دغه درې کسان لګیا دي په دې سوچ فکر کې دي، یو یې دواړه نه اوري، یو یې ښکاره اوري او پټې نه اوري، بل وایي چې شته خو نه چې ښکاره اوري خو پټې به هم اوري، ورشه ورته ووایه
چې الله تاسو ښکارو پټ سکے چې تاسو په کوټه کې دنه بربند ناست یې، نو بیا هم ستاسو نه خبردار، او ستاسو په زړه کې کوم شی تېرېږي هغې نه رب العالمین خبردار. اذا سألك عني عبادي فإني قریب، نزدې الله لري نه د دومره کائناتو مالک، د دومره کائناتو بادشاہ، هغه لري نه، هغه نزدې وي، هغه نزدې موري او هغه لري ماوري. په یو جهاد کې صحابه کرام روان دي، او چې په غونډه به ختل نو دی به وي الله اکبر الله اکبر، په زوره به وازونه کول. نو نبی علیہ السلام مبارک ورله आवाज ورکړ چې نرمیو کې اربعوا علی انفسکم، نرمیو کې دا څه کوي چې کوم جوړی کړی، ولې نرمیو کې چې الله ستاسو پټي موري، انه قریب مجیب، نزدې دې درتا او پټي موري. نو چې ولې وخت دانه مړې خراب کړي. یو صحابي وی زو سره په ساروي شاته سورم، نو ما ویلا حول ولا قوه الا بالله. نبی علیہ السلام غوریدل بما ته وی چې د جنت د خزانو یو خزانه درته نه کې، مې د الله رسول او خان ویلا حول ولا قوه الا بالله، د جنت د خزانو خزانه ده. علما معلومه چې ګوره جهر مطلقاً ښکارواله منه نشو، ځکه چې هغه او خواله شاته ناس ته هغه ښکارا ذکر وکړو، خو هغه ډېر زیات چغې واله، نو هغه ته وی چې دا جهر مفرد دا ډېر چغې مو ہے، دا لمره خرابوي. تو سوي چې ګني رو اوام نو ابا نوري دا چې ډېر چغې وام نو ابا اوري نه پټه موري. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، الله ته چې چغې وه نو پزاره وه او پټ وه پټ، الله ستا ښکارم اوري او الله ستا پټم اوري، الله دروازم اوري، الله د شپېم اوري، الله په پښتون پیږي، په عربیم پیږي، په انګریزیم پیږي، الله د ماشوم په چغم پیږي او د بوډا په چغم پیږي. الله نه یو شی پټ نه دی، دا ټول جبه الله پیدا کړی دي، دا ټول انسانان الله پیدا کړی دي. یو کتاب کې مې یو واقعه لیدلې و، یو بت پرستو او بت تناستو، بت صنم وای په عربی کې، پسوات صنم او جمع اصنام راځي. نو دې لګیا دی هغه بت ته فریاد کوي یا صنم یا صنم یا صنم، اے زما خدایا ابوت ته وای صنم. نو سترګې ورغلې، خوب ورغې، نو په خوب کې د صنم په ځای ته لفظ د صمد وته، یا صمد صنم په ځای یا صمد، صمد د الله نوم دی. اوس اے بے نیاز بادشاہ، اے حاجت روا بادشاہ. نو چې ویا صمد نو فورا الله आवाज ورکا، ولی بندا ولی. نو فرشتي ورته وی خدایا خله خطا جوا، هغه خو صنم بت ته چغواله، خو د صنم په ځای ته صمد دخلې نه وته. نو الله کافر دی ټول شپه بت ته تیرا کړی دا، هغه نه غواړي، او چې خپلې نه غیر اختیاري خله خطا شو صمد وت، نو تا ول आवाज ورکا. الله وته سوي، الله وی چې هغه بت ته ټول شپه نه ټول کال چغې واله، او بت ول आवाज ور نه کړ. نو که غیر اختیاری په تیر کې خله نه دمانم او خطا او زم आवाज ور نه کم، نو مو بت کې به فرق شي، موجود کی بس فرق. خدای پاک هغه سړی ته هغه یو ټکی نه ایمان ور نصیب کړ، غیر اختیاري خو نه و، غیر اختیاري، او خدای پاک هغه د ایمان او د اسلام سبب وکړ. نو چې مونږ قصدان خدای ته چغه یا الله یا الله یا الله یا الله، او په دل کې بیا چغه وي او جاړي وسره په جاړه مل لري عزت خوشالي، او بیا د شپې ورته چغه وي، د شپې بیا ډېر خوشاليږي، او بیا د شپې په اخره سره کې ورته چغه وي، او یقین دی چې پیغمبر علیہ السلام د قرآن شریف آیات ما ته ویلي دي اذا سألك عبادي عني فإني قریب، بندگان زما متعلق تا سوال کوي زه ورنږدې، نو خدای بیا مني. ها پیغمبرانو دا چغې خدای ته ویلي دي، په سکندونو کې ورته الله مدد راغلی، صحابه کرامو دا چغې الله ته ویلي دي، په سکندونو کې الله مدد راغلی دی. نو زما د خبرې خلاصه څه شوه؟ دا د عقیدې خبره ده، دا څه ذات ولا خبره نه ده، دا عقیدې خبره ده چې الله نږدې دی. الله څه دی؟
نزدې دی او هر چاته نزدې دی او د هر چا فریاد اوري او هر انسان له پکار دی چې په تکلیف او مصیبت کې الله ته چغه وایي او عقیده هم دقه ولري چې خدای نزدې دی الله لرې نه دی بس دا عقیده دی ولرله نو بس بیا بېغم اوسه بیا اس فکر او سوچ چې ونه کې بیا به خدای ستا دعا قبلوي او دا صفت ما سوا د الله نه د بل چا نشته دا صفت ما سوا د الله نه د بل چا اوس ته ما ته دې وخت کې نږدې خبره اورې خو که ته لاړې او هغه سړک ته ورسېدې نو بس بیا دا صفت ختم که ته ما سره نږدې ناستې خبره به واورې خو که ته اخوا شې بیا به یې نه اورې او که ته دروازې وي نو ته به واورې خو که شپی بیا به واونرې او که ته ویښې خو واوبرې او که ودې بیا به واونرې او که توجه دې ما ته نی نو بیا به هم نه اورې او خدای پاک داسې نه دی نه ولا خوب راځي نه ولا ستړی راځي نه پام بل خوا بدلیږي هر وخت اوري او د هر چا اوري نو دا به زمونږ عقیده وي الله دې زمونږ ټول مشکلات په خیر او په خوشحالۍ باندې بدل کړي حضرت آدم علیہ السلام رب العالمین پیدا کړ د تور اسحاق خټې نه الله آدم علیہ السلام وجود جوړ کړ او دې پیدا کړ چې کله پیدا کړ نو رب العالمین دې کې د علماو سره اختلافي اقوال دي او زه بس تاسو د پوهې دپاره چې تاسو په پیښه هغه اسانه توجیه درته وکړم اگر طالبانو درته نه کوم رب العالمین دا فرشتې هم کېنولې او دا آدم هم کېنولې او بعضې څیزونه یې ورته وښول نو با هغه څیزونه داسې و چې هغه د فرشتو په علم کې نه راتلل او د آدم علیه السلام په علم کې راتلل هغه زده کولی شو او فرشتو نه شو زده کول لکه زه به د هغې یو مثال درکړم لکه غم شو لوګه شوه موروالی شو خوشحالي شوه اوس فرشتې په دې نه پوهېږي په هغې لوګه خو نه راځي په هغې تنده خو نه راځي هغې لوګې تندې نه څه خبر دی په هغې پریشاني خو نه راځي هغې د پریشانۍ نه څه خبر دی او آدم علیه السلام په دې امورو په دې ډوډۍ او په خوراکه خو که جنت کې هم پیدا دی نو جنت کې خو ټیک ده چې لوګه نه راځي لیکن د خوند لپاره خلک ډوډۍ به خوري موړوالی خو راځي که نه تنده خو په جنت کې نه راځي لیکن د خوند لپاره به خلک په جنت کې اوبه څکي نو هغه د تندې ضد خوب راغی که نه چې موړوالی دی نو دا قانون دی چې یو ضد راشي نو په بلې خلک پوهېږي څه ناسته خوشحالي آدم علیه السلام ته میلو شوه او ډېره خوشحالي ورته میلو شو په جنت کې خوشحالي نور هم زیاتېږي ځکه هغه کیفیتونه چې هغه انسان د هغې ادراک او د هغې پویه حاصلېدله او د فرشتو په هغې نه پوهېدل هغه څیزونه یې ورته وښول علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين نو یوازې آدم علیه السلام ته نه دي ښودلی د فرشتو ته په شریکه یې ورته وښول خو علما لیکي چې د آدم علیه السلام ذکر وشو او د فرشتو ذکر ونه شو په دې کې حکمت ده چې د علم کومه فایده و هغه آدم علیه السلام حاصله کړه او فرشتو حاصله نه کړه بعضې حضرات وایي چې دې کې مختلف توجیحات دي خو زه راته هغه اسانې ویم چې تاسو به پیش تحقیقي ګرانې د طالبانو درته نه او بعضې حضرات وایي چې نه دا د فرشتې خو د مخکې نه الله پیدا کړې وې نو هغوی سره چې متعلق کوم څیزونه او ته الله په زړه کې مخکې نه اچولي او آدم علیه السلام یې وروسته پیدا کړ نو ده سره چې کوم څیزونه متعلق دي نو هغه هم درته هم خدای پړه کې واچو لکه ماشوم چې خدای پیدا کړي نو مدرسه کې د سبق نه ویلې خو دې په لوګه پیژني او د مور په سینه راښکلو دې پوهېږي چې د مور سینه به څنګه راکاږي دا خو ته چا چل نه دی ښولی دا الله ورته په زړه کې پخپله اچولي یا د جړا چل ورته خدای پاک ښولي چې دی بیمار شي تکلیف شي نو دی جاړي یا مور ته لاسونه ورچول په دې باندې دی پوهې دی خپې اړقول په دې پوهې دی چې ګرمي وشي یخني وشي نو دی جاړي په دې پوهې دی دقرنګې فرشتو سره چې کوم څیزونه متعلق و الله ورته زړه کې اچولي او آدم علیه السلام سره چې کوم څیزونه متعلق و هغه ده ته خدای پړه کې ور واچول د آدم تخصیص یې ځکه وکړه چې دې وخت کې ده ته واچول فرشتو ته یې مخکې اچولي دي نو الله اوس د ټولو نه امتحان اخلي انبئوني باسماء هؤلاء دا څه شی دی دا څه شی دی دا څه شی دی هغه څیزونو تپوسونه یې ترې وکړل چې هغه فرشتې سره د هغوی اړو څه تعلق نشته او نه فرشتې پېژني او نه فرشته جواب ورکولی شي او حضرت آدم علیه السلام د یو څیز پر جواب ورکړ په جواب یې ورکړ وګوره وی انی اعلم ما لا تعلمون فرشتو ته وی زه پوهېږم په هغه څیزونو چې تاسو په هغې نه پوهېږئ
زه اصل کې دې دپاره دا آدم نه پیدا کوم چې دې فقط زما عبادت وکړي. دا خو به کوي اخو به په مقرروم خو دې دپاره پیدا کومه چې زما دین او زما احکامات و خلیفه شي هغه مخلوق ته ورسوي او هغه رسول به اله کېږي چې د خپله پویه حاصله شي. د علم وي چې د یو سړي علم وي نو بل ته به دین ورسوي، که د یو سړي علم نه دی به بل ته څوک ښایي. لکه ما مونځ زده کړه زه به بل ته مونځ وښیم، او چې ما مونځ نه زده کړې بل ته به څه وښیم. ما د حج احکام زده کړي دي نو بل ته به ورسوم، او چې ما په خپله د حج احکامات نه زده کړې په حج نه پوهېږم بل ته به څه ورسوم. یو سړي د دې حج په دې لومبۍ ورځ باندې د مینا په دې لومبۍ ورځ تاسو د الله ټول بوت دی کې هغه 3 کاره کول دي. لاول جمره عقبه ورته وایي غټ شیطان دا پښتانه دا ولي غټ شیطان په وکانو. دویم نمبر بیا ورپسې ذبح کوي، دم شکر ورته وایي الالا. دریم نمبر ورپسې سر خري حلق ورته وایي، او څلورم نمبر بیا ځي طوافي زیارت لا. خیر هغه په دغه ورځ هم کولی شي، سنت دی، په سبا هم کولی شي، په بله ورځ هم کولی شي. د دوو کسانو یو بل سره جګړه راله، یو ورته وایي چې دا شیطان به مخکې ولو سر به وروستو خرایو، بل ورته وایي چې نه سر به مخکې خری شیطان به وروستو ولي. جګړه جوړه شوه، دواړه امیان دي، پته ورته نه لګي. یو سړی را روان و برګ رومال یې سر نه تاو کړی، نو اکثر هغه زمانه کې دا برګ رومال به حاجیانو سر نه تاوه. پخوا چې به حاجي د سر نه د حج نه راغی مونږ ته یاد دي چې رابغې نو څو ورځې به یې سر نه برګ رومال ته وکړی، دا به ردې نه خو که څوک میلمه راشي کې دې پکې پېژنې چې دا حاجي صاحب دی. نو دا اوس د دې غریب حج اوس نه دی کړی، هسې برګ رومال د سر نه تاو کړی دی. په دې ګوندلو دې میله کې چې دا کم څاروي خرڅوي دا ټیکهداران، نو دوی حجونه نه کړي خو سر نه برګ رومالونه تاو کړي. نو دې اوس غریب حج نه دی کړی، برګ رومال یې سر نه تاو کړی دی، او خلک ورته هسې حاجي صاحب حاجي صاحب وایي. او چې دې دواړو دا سړی صحیح که هلکه وایي دا شیطان به مخکې ولو، بل وایي نه ذبح به مخکې کوو. وایي هغه د حاجي صاحب راغی ورېږه د هغه نه به تپوس وکړو چې هغه څنګه رانږدې شو. حاجي صاحب وایي دا د اختر په ورځ به دا شیطان مخکې ولو او که دا ذبح به مخکې کوو. اوس که هغه ورته وایي چې حاجي خو نه یم، خو دغه یې خرابېده، پوزیشن یې خرابېده. هغه ورته راسټ داسې وګرم، یاره وایي ما ته د هغه ځای خبرې مه کوې بیا ما له جړا راځي. ګوره هوښیار سړی دی ته ما ته هغه ځای خبرې مه کوې بیا ما له جړا راځي، ځان یې په دې خلاص کړو. اوس هغې خوار حج نو کړی سي برګ رومال تړلی، نو هغه له بل ته به څه ووایي. نو قانون دا دی چې تا له خدای کومه پویه درکړه، ناپویه به بل ته رسی که نه، چې پویه دې نیسه به ورسی. نو حضرت آدم علیه السلام ته الله خلیفه دی، د خدای احکامات به امت ته رسی، مخلوق ته به رسی، نو اله به رسی چې پویه خو یې وي که نه. اوس دا ډیوټي د فرشتو نه ده، دا ډیوټي د چا ده؟ د آدم علیه السلام. د فرشتو ډیوټي سره د هغې له الله نورې ډیوټۍ ورکړي دي، باران کې مقرر کړي، څه په هوا مقرر کړي دي، څه د مور په ګېډه کې په بچي جوړولو مقرر دي، خو ورسره تسبیحات به وایي، سبحان الله به وایي، الحمدلله به وایي. هغې له هغه ډیوټۍ دي، هغوی ته دا ډیوټي نشته چې ته شابه تعالی مې علم درک او ته کښېنه او درس و تدریس کوه، او یا په منبر کښېنه او خلکو ته تقریر کوه، او یا په مدرسه کې استاد شي او خلکو ته به دین رسې. دا ډیوټي د حضرت آدم علیه السلام. نو الله وایي چې تاسو نه پوهېږئ چې کوم انسان مقررومه به زما خلیفه وي، زما احکام به خلکو ته رسوي، او زما احکام چې خلکو ته رسوي به مولوي، به عالمي، هغه به عبادت هم کوي ورسره، خو د ټولو نه مخکې د عبادت نه مخکې علم ضروري دی که نه. عبادت به هله کوي چې لمونځ به کله کوې ته چې د لمونځ علم دې راشي، حج به کله کې حج عبادت دی چې د حج علم دی راشي. نو دله مخکې علم پکار دی. نو اوس به پته لګېږي چې زه کوم مقصد دپاره آدم پیدا کوم، هغه مقصد علم دی. ابه تاسو کې زیات دی او که په هغه کې زیات دی. نو چې هغه امتحان یې واخېسته، نو آدم علیه السلام د علم په پرچه کې اول نمبر راغی. اول نمبر چې الله ته څه تپوس کو، نو د هغې جوابونه یې ورکړل. او فرشتو ته خو چونکې هغه څیزونه د هغې سره تعلق نه لره، نو هغې په سر ناړو پوی نو جواب یې ورنکړی شو. الله ځکه وایي انی اعلم ما لا تعلمون، فقط عبادت له نه پیدا کوم، خو تاسو زما کوئ.
زه پیدا کوم دی لکه دی به زما عبادت هم کوي خو د عبادت نه مخکې به زما علم او زما دین خلکو ته رسوي ملا وی عالم وی د علم په بنیاد رب العالمین آدم علیه السلام له په فرشتو به ترقي ورکړه ولې بیا فرشتو ته الله حکم وکړ چې اسجدو لآدم شابه ورته د سجده وکړي دا فضیلت د آدم علیه السلام په فرشتو په څه باندې شو په دې نه چې جنت کې اوسېږي جنت کې ټولې فرشتې پې لګیا دي دا فضیلت په دې نه دی چې دی به عبادت کوي دغه وخت کې خو آدم علیه السلام د خدای عبادت هم نو شروع کړی او فرشتې خو په اربونه کربونه کاله لګیا دي د الله عبادتونه کوي دومره عبادت کوي لا یسأمون ستړي کېږي نه پې خوب راځي نه پې ستړی راځي نه پې تکلیف راځي نه پې بیماری راځي کومه فرشته چې الله په کم وخت پیدا کړې ده او کومه ډیوټي والا مقرر کړې ده په هغه ډیوټۍ لګیا دی کار کوي ورسره د الله عبادت هم کوي نه لوږه شته نه تنده شته نه ستړی شته نه بل څه شته او دونه عبادت چې زه درته نشم په دې اسمانونو کې نبي علیه السلام مبارک یو ځل فرمایي فی عطت السما اسمان چینګار کوي وحقت لهان تعط ودا ولا مناسب دي چې چینګېږي ولې یو لیک دی په اسمان کې داسې نشته چې ما ته پې فرشته په سجده نی پرته دونه عبادت کوي فرشتې او د قیامت ورځ چې څومره عبادت یې وکړه دا په اربونه کربونه نه هم زیات کال عبادت او چې د قیامت ورځ شي نو دوی به سر پورته کړي د سجدې نه څوک به د رکوع نه سر پورته کړي څوک په قیام دې سر یې ښکته کړی دی به سر پورته کړي د چا یو ډیوټي د چا بله نو دوی به څه وایي سبحانکه خدای ته د هر عیب نه پاکې ربنا یا ربنا ای زمونږ ربه ما عبدناک حق عبادتک الله ستا د شان سره چې کوم عبادت مناسب وګورې هغه هم دله نه دی کړی مونږ څه عبادت لوبې نخریم شروع کړي دی په هغې باندې په خدای پاک باندې د ورځې 15 شپېته احسانه ولاړو چې خدای دا مې دله وکړلو روژه مې دله ونیول روژه مې دله ونیول دغه عبادت خو فرشتو کو او بیا م ورته وي په سجده ورته پروزی د الله حکم څوک وایي سجده الله ته وه په طرف د آدم وه څوک وایي نه دا تعظیمي سجده وه بس د الله حکم هغه وخت جایز وه پریز ورته سجده ورته وکړې د دغه علم په برکت باندې الله حضرت آدم علیه السلام مسجود الملائکه جوړ کړه د فرشتو مسجود چې هغې ورته سجدې ولګولې او د هغه علم په بنیاد رب العالمین حضرت آدم علیه السلام پیغمبر جوړ کړه بلبشر یې جوړ کړه او دنیا ته راکوز کړه د احکاماتو د رسولو دپاره که د عبادت وی خو عبادت خو فرشتې کوي او فرشته به د انسان په شکل کړې وه که نه چې د لاندې ځه او الله سره د بچو د پیدا کېدو بندوبست هم کېدی شو په بله طریقه هم بچي پیدا کولی شو نه علم هغه برکتي څیز دی چې الله د دې علم په پرچه کې حضرت آدم علیه السلام پاس کو فرشتې پاس نه شوې الله د علم په برکت د آدم علیه السلام لویی په فرشتو ښکاره کړه الله د علم د آدم علیه السلام د پرچې په پاس کېدو په خپل هغه په دغه فرشتو باندې د خپل هغه علم اظهار او دغه وکړو چې تاسو ته معنی وي چې نه پوهېږئ زه پوهېږم او د علم په برکت یې هغه مسجود الملائکه که د فرشتو سجدګاه او د علم په برکت یې وله پیغمبر یې ورکړو دا یو مثال دویم مثال ته به دله راشم زمارونو حضرت دې کې ډېر مثالونه دي خو زه غټ غټ مشهور درته وایم حضرت یوسف علیه السلام چې کله جیل ته لاړ نو جیل ته د زلیخې د برکته لاړ جیل کې ورسره یو دوه ملګري شو دوه کسان یو کس هغه به د بادشاه دپاره جوس تیارول مشروبات جوسونه د انګورو نه او د نورو څیزونو نه میوونه به یې وکړل بادشاه له به یې ورکړل او بل کس د بادشاه لنګري و هغه به وله ډوډۍ پخوله هغه به ول ترکاري پخوله دا دوه کسان دغه دوه کسان چې لمسولو د بادشاه د دشمنانو او پیسې وله ورکړې وې چې ته به دا کار وکړې چې ته په ډوډۍ کې زهر واچې او ته به ورته په دې جوسو کې زهر واچې چې دا بادشاه مړ شي هغه چې کله هغه سیس تیارو د ډوډۍ والا خو دوکه شو هغه خو په هغه خپله ډوډۍ ترکاړی کې ورته په یو طریقه زهر واچو جوسو والا اړه کې سوچ وکړه چې دې بادشاه خو موږ سره ټول عمر احسانات کړي دي موږ له تنخوا راکوي موږ سره مینه کوي او موږ د ده په برکت باندې الله موږ له روزي رزق راکوي نو ولې ظلم وکړم او وفادار هغه وانه شو اوس چې څنګه بادشاه ته ډوډۍ هم کېښودی شوه او جوس هم کېښودی شو
نو دا جوس والا په بادشاہ نور ابراهیم راغی چېرې ما خو په جوسو کې وته زهر نه دی چولی خو د بل ملګري په ډوډۍ کې به خامخا چولي ځکه چې پیسه ورته میلاو ده او ما ته پته اسنه بادشاہ مړ نه شي چې بادشاہ ډوډۍ ته کېناست نو د جوس والا بادشاہ ته بادشاہ سلامه دا ډوډۍ ونه خورې دې کې زهر دي ډوډۍ والا وی چې د خوم پیسې اخیستې دي د خوم ویلو چې د به دې کې زهر اچوم وته بادشاہ سلامت دا جوس ونس کې دي کې زهر دي بس بادشاہ خو لاول اړه وکړ دواړه گرفتار او اورېږه اوس په پته لګېږي تحقیق به کوو ډوډۍ را واخېسته او سپي ته یا بل شي ته یې واچوله هغه خو زهر و پکې واقعي ترکاری کې زهر و پې مړ شو جوس یې را واخېستل هغه په سپي یا په بل شي اوس کړل هغه ایس ورته ونه وې بس دا دواړه جیل ته ولېږل انویسټیګیشن تحقیق شروع دی او دا په جیل کې لا فی الحال پراته دي سزا به وروسته میلاوي تحقیق کوي چې واقعي غلطي یو په یو الزام ولګو بل په بل الزام ولګو دواړه چې لاړه یوسف علیه السلام په جیل کې دا ورسره ملګري شو دواړه خوب ولید او څوک یې فردي خوب یې جوړ کړی خو نه خوب یې لیدلی نو دواړه حضرت یوسف علیه السلام به هلته د خوبونو تعبیر ورکو اوس یوسف علیه السلام لا چې الله کومه بهتري ورکړې ده په خپل وروڼو باندې هغه هم ګورې په علم او کوم علم د خوبونو د تعبیر علم دا ولا خدای پاک ورکړ نو دې دواړو یوسف علیه السلام ته کېناستل او یو ورته وایي چې ما خو خوب ولیده څنګه خوب دې ولیده انی ارانی اعصر خمره ما خوب لیده چې زه انګور نه چون کوم او د هغې نه جوس وباسم شراب ته جوړوم بادشاه له ورکړم ابل ورته وایي انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا ما خوب ولید چې زما د سر د پاسه ډوډۍ پرتې دي او روانه یوسف د دې خوب تعبیر حضرت یوسف علیه السلام خو اول هغوی ته د الله د توحید او د وحدانیت خبرې وکړې او بیا ورته وایي د خوب تعبیر دې دا دی چې د یو ته وایي تا چې وایي چې زه انګور نه چوڼومه ته به خلاصېږي او بیا به د بادشاه په خپل پوسټ باندې واپس بحال کوي په خپل ځای به دې لګوي او ډیوټي به دې ومغی چې بادشاه له به جوس جوړی او شراب به پیس کې او جوس به پیس کې ابل ته څه وایي وایي ستا ته به په سولی کېږي تا ته به سزا میلاوي دی به بری شي په ډیوټۍ به واپس بحال کېږي او ته به په سولی کېږي او تا وی چې زما په سر ډوډۍ پرتې دي او مارغان د هغې نه ډوډۍ تښتوي داسې چې ډوډۍ وړم او مارغان ته وړي تحمل الطیر منه مارغان ته ډوډۍ وړي نو وی ته به په سولی کېږي او مارغان به یې سر غوښې تښتوي چې هغه کم کس متعلق د خوب نه د معلومه کړه چې دې بری کېږي نو یوسف علیه السلام هغه ته وی اذکرنی عند ربک وی ته به بری کېږي او واپس به په ډیوټۍ بحال کېږي نو بادشاه ته لږ ما یاد کړه چې یو مظلوم بې کسه جیل کې پروت دی او څوک پرسان حالي نشته نه مې پلار شته چې د ما تپوس وکړي نه مې رور شته چې تپوس مې وکړي نه مې خورایې شته نه مې رواره شته نه مې تربور شته هېڅوک نشته زلیخې سپېرې هم ما ته لاس راواچو هم چورلټې جیل کې ده واچولو او بادشاه ته خو پته لګېدلې وه چې حضرت یوسف علیه السلام بې ګناه دی ځکه ماشوم ګوۍ ورکړې وه د سینې د تیره ودونکې ماشوم ګوۍ ورکړې وه د زلیخې د یوسف علیه السلام کمیس لیدلی و که نه چې زلیخې ورپسې منډه وه زلیخې وې دا خو ما ته یې لاس راواچو یوسف علیه السلام ویې نه ما نه مطالبه د ګناه کوله ماشوم د مور پیر اودل هغه د مور هغه سینه پرېښوده وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين کله د یوسف کمیس ته مخکې نه شلېدلي نو دا ښځه رښتونې د دې پې ورته هغې ته ځان بچ کو نو جامې وشلېدلې وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين او که کمیس د شا نه شلېدلې وي نو زلیخه دروغجنه ده دې ته تښتېده و هغې ته کمیس راښکلی دی نو کمیس یې شلولی دی نو هغه ماشوم چونکې د قوم د هغې نه مو د تېرودونکي و داسې ماشوم خبره خلک مني فلما رأى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم چې وکت کمیس د شا نه شلېدلی و پته ولګېده ډک منجس کې د ماشوم خبره دروغ کېدی هم نشي دلیل هم مضبوطو ورته وی چې دا خو د زلیخې ستا ګناه ده ډېره تښتېده یوسف اعرض عن هذا یوسف دې خبرې نه قلار شه بادشاه ورته وایي
واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين او هغې ته وایي زلیخې ته چې توبه وباسه معافي وغواړه غلطي ټوله ستا ده خو بهر کې زلیخې زور لګولو چې یوسف د جیل ته شي که دې باري خلک یې ویني نو ما باندې الزامونه راځي نو جیل ته ولېږي نو پرسان حال بھی نشتا غالب تو جس تچا د خلاصی امید ہے وی اذکرنی عند ربک ما بعد بادشاہ تا یاد کی چیو مظلوم بے کسب سو کا جیل کے پروتے تپوس کا ان کی سوک نشتا اللہ وی خواہ اوہو تا دا بادشاہ تا واسطہ جوڑا کرچی ما وطا یاد کا دا دے سوکرل تو پیغمبر دا پیغمبر ڈائریکٹ نسبت چا سرائی اللہ سر تو دا ما پرسان حال نشتا زچی یما زما تا تپوس والا سوک نشتا زدی تپوس والے فلا بصف السجن بضع سنین وکالا بنورم پا جیل کے تا ٹکی دے والے اس پیغمبر گناہ نہ کہی انتی گناہ شوی دا لیکن اللہ خپشو پر یہ خبر زچیم نزچیم نو مانا ولی لگا نکے مانا مطالبہ کو زپیشت تپیشا ستا پرسان حال دا ما پلاس کے زبری تپوس کو بادشاہ تا سپارشو نکے وکالا علماء کم و بیش اختلاف لري وکالا نورم پا جیل کیو او واقعی اگا یوب سزا شو اگا پسوله که او چه پسوله که نو مارغان وراتر سرنم بیغوه خیستلی او اگا بل تحقیق یو کن اگا خو بجوسو که زهر نو چولی بلکه بادشاہ دا مرگ دا اگا پوجه بچ شو نو اگا خو دیر اعتمادی انسانو خطا اگا واپس پخپلی ڈیوٹے بحال که نو قرآن شریف که اللہ فرمائی چه اگا چه کم پا ڈیوٹے بحال شو دا اگا نا خدای خبر یہ رکلا دا یوسف علیہ السلام ذکر اللہ وی تاولی دا تعلوی خبرت یہ رشو وکالا پس بادشاہ خوب لید انی ارا 7 بقرات سمان یاکلهن 7 عجاب و 7 سنبلات خضر و اخر یابسات ذا خوبینم تپی قواگانی میں ولیده و سربے میں پا خوب کی ولیده شنوگی میں ولیدل او اوچ میں ولیدل او اوچ تشنون توشوی دی خلق مالا فتوہ راکے شابے جواب راکے اغیوی ادغاس و احلام گڑوٹ خوبون ری وما کننا بتحویل الاحلام من دا خوبونو پا تعبیر بادشاہ سلامت نپوئی گو کہ دے اوی جوسو والا تیاد شو ہو تندیل ٹرسور کر ادما دا جیل دوست کو وکالا مخ کے ما تویلو چی بادشاہ تا ادما خبر یادے کہ خوبی ولید ورطا یاد شو دا سو شو وی بادشاہ مال اجازت را کا جیل تا میں ولے گا لیکن جیل تا دل کو بغیر دا تپوس پختنی نکی گی نا اخو داروغانا با معلومات تخلی اجازت نامہ باخلی ما ولے گا علتا دما یو دوستی دیر خرچ تعبیرون ہو باسی اغنا بدل تعبیر دا خوبوانا یوسف علیہ السلام اے یوسف ایوہ الصدیق مالا فتوہ را کا دغت بادشاہ خوب لی دلی اغا وطا دا خوب الوی چی وکالا با قحط رازی وکالا با فراق سالی بلاول دا سربیق واگان فراق سالی دا او دا شنو وگی فراق سالی دا وکالا با قحط رازی بیا تاسو دا میرا بانیو که چی دا وکالا کم فراق سالی بی نو دا وگی او غنم دا محفوظ که ده غلا محفوظه که ده او غلا با تریشر خواغ زمانه که نوی خو غوبل کوی بنا جوار با ٹکوی نا غوبل کوی بنا دا با پخپلو وگو کی محفوظ پریده نو پا ٹوکر که بیوا چولو او دا پاسا بے لیو که گیر چا پیرا ابا محفوظ پراتو او دق استاسو مشرانو دا غنمم کردی دی چه کم غنم بے تخم لساتل نو موٹے بیتے جوڑے کلی موٹے بے سنبال کے خو دے نو چه کم غنم آغا پا آغا موٹے کے دن نئی دستکے دا لسکال دے پراتی ابا چنجے نکی او نو باغی تسپگے وردی دا چلے وطاو خو بادشاہ چه پوشو چه دا خودر قابل لکتی خوب تعبیر سرے را تا چلا موخاو ویلال شرع لک راولے یوسف علیہ السلام پس استاد راغی بادشاہ دی غواری اغوی داده چه تا اوزموسو زنو زمان لاول زما دا خبر تحقیقو که چه غلطی زماو که دا زلیخه وا چه پتاو لگی سبا دمزو خو پیغمبری یا ممی داغ منہ نشی لاول معلوماتو که چه لار زلیخه تاوی رشتیا الوایا معشوم خو گوئی کڑی دا خود رشتیا الوایا زلیخه وی انا راوتو عن نفسه دا مات مطالبه کڑی دا غلطی زماو فستعصا مزانی رانا بچ کڑی
غلطی زما وه. بس چې دا خبره دنیا ته ښکاره شوه، یوسف علیه السلام لاړ. نو چې لاړ او بادشاه ته ودرېده، نو بادشاه ورته وی تا له وزارت درکوم. اوس دا وزارت یوسف علیه السلام ته میلو شو، د چا په برکت میلو شو؟ د علم په برکت. د علم په برکت وزارت میلاویږي. او الله ولا دا سیستم جوړ کړ. دا علم د خوبونو خدای ورکړو، د علم په برکت وته وزارت میلاویږي. ګنې جیلی دی او د جیل نه مخکې حضرت یوسف علیه السلام د وزیر مرئی دی او بې کسبې څوک جیل کې پروت دی. وزارت میلاویږي د چا د وجې میلاویږي؟ علم د وجې نه. نو وایي تا زه وزیر جوړومه، خوښوه ځان له وزارت. کم وزارت دله درکمه؟ ستا د خوښې وزارت. کم وزیر دې جوړ کړم؟ او ورته څه وایي؟ اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. مالک وزارت راکې. نو علما لیکي چې وزارت زراعت راکړه، ځکه چې دا قصه اوس به قحطونه راځي، نو چې هغه سیستم دله برابر کم. او څوک وایي چې نه وزیر خزانه، خزائن الارض وزیر خزانه مې مقرر کا چې زه دله مال محفوظ کم، د قحط به وروسته راځي. خو صحیح دا ده چې خزائن الارض ځمکې خزانې زراعت والا وزیر مې جوړ کړ. انی حفیظ علیم. یو خدا دی چې د حفیظ حفاظت کوونکې مخا کرپشن راکې نشته. خزانه به نه خرابو، ستاسو غنم وغیره کې به نقصان نه راځي. هغه وزیر د ملک د پاره خطرناک دی چې هغه کرپشن کوي او کرپټي. زه به کرپشن نه کوم، دوکه به نه کوم او خزانه کې خیانت به نه کوم. او دویم نمبر علیم، پویه مې شته. الله راله پویه را کړې ده. اوس د یوسف علیه السلام صفت په پیغمبرانو کې د څو؟ د حسن. پیغمبرانو کې د هغه امتیازي خصوصیت د څو؟ د حسن. لکه داسې ده حضرت موسی علیه السلام چې دی د هغه پیغمبرانو کې صفت ده چې الله سره خبرې کړې دي. حضرت ابراهیم علیه السلام خصوصیت ته خاصه دوستانه ده خلیل الله. او د موسی علیه السلام کلیم الله، نجی الله. د قرنګي د عیسی علیه السلام روح الله. د دې یو خاص صفت دی په پیغمبرانو کې چې هغه حسن دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله زه بره معراج ته تلم، یوسف علیه السلام مې ولیده. الله دونه حسن ورکړی چې د ټول مخلوق نیم حسن خدای غله ورکړی. نو په کار دا ده چې بیا داسې ویلې وي چې انی حسین جمیل، اجعلني على خزائن الارض انی حسین جمیل. ما په ځمکې په خزانو مقرر کولې زه ډېر زیات ښایسته یم او ډېر زیات ښکلې یم. نه، د ښکلیوالي هغې سره څه تعلق نشته. تعلق هغې سره د علم دی. انی حفیظ علیم. زه کرپشن هم نه کوم، زه صحیح امانتګر یم، حفاظت کوونکی یم د خزانې او د فصل، او علیم علم مې شته. نو هغه شی وله ورکو، د هغې برکت څه حاصل شو؟ ټول سیستم یې وله برابر وچلو. قحط راغی، نو څوک پې پوه نه شو او د بار دنیا خلک به مثل راتل غلیله. او بیا فایده دا شوه چې د یوسف علیه السلام رونه هم خدای راوستل، پلار هم خدای راوسته، مور هم الله تعالی راوسته، د مور هم خدای پاک راوستله او پلار هم خدای پاک راوسته. او هغه ټوله بادشاهي د مصر حضرت یوسف علیه السلام ته الله حواله کړه. یا غلامو په مصر کې او یا پوره بادشاهي رب العالمین د مصر حضرت یوسف علیه السلام ته حواله کړه. دا د علم برکت. دا د میانس کې یو خبره درته کومه. مونږ د جومات دپاره ما تېره جمعه هم درته ویلو د جنریټر ډېر سخت ضرورت دی، ځکه مونږ لا خو شمشاد حاجي صاحب د الله تعالی مغفرت نصیب کړي، الله دې په قبر انوار نازل کړي. بچي ډېر خالقان دي. د جنریټر تار هغه مونږ له راکړی دی، دلته هم تار راوستلی د جنریټر، خو په هغې باندې یو خو فاصله ډېره زیاته ده او چې پکې پې لږ زیات ولګو نو بیا هغه کار نه کوي. نو اراده مو دا ده چې مونږ دلته خپل یو جنریټر د جومات لا جوړو، نو په هغې ډېره خرچه راځي که نه، ډېره خرچه پې راځي. نو تاسو څومره ملګري کې دوستان هغې نه مطالبه ده، مونږ خو د جندې مندې نه غواړو، تاسو ته پته ده. هندوستان مې ډېر دي، یو دوه ملګرو ته مې وویل اوس به 2-3 جنریټره پې دلواله. خو نه زه هغه قصه نه کوم او نه چاته داسې وینا کوم. او تاسو د جمعې د جومات زمونږ ملګري یې او دا دی کې الحمدلله د حدیثو درس هم دی په دې مدرسه کې، د قرآن درس هم دی پکې او زمونږ د جمعه هم ده پکې. د دې هم ډېر الحمدلله د دې ته بیاناتو یو ډېره ښه فایده روانه ده. نو تاسو چې څومره ملګري یې که داسې څوک وي چې هغه پکې پوره امداد، ځکه په جنریټر څه 1,00,000 روپۍ لګي کم و بیش. نو که څوک داسې وي، ځکه ډېر لوی د ثواب خبره چې رښتیا خبرې ډېره لویه ثواب خبره ده.
تاسو ته فائدہ باره د حدیث طالبان بتایلی جمعې مرګي دلته کې ذکر کیږي تصوف خدمت زمونږه فائدہ احمد قاری صاحب کوي هغه فائدہ هم ده یو جامع خبره ده او ډېر لوی ثواب بس تاسو کېږي ډېر لوی اجر او کدا سینی نو مرګري پکې لګ د زړه د اخلاص نه کتا سوې ثواب د زړه د اخلاص نه دا سه د 10 روپو د 500 روپو چندنه د زړه د اخلاص نه نو ډېر لوی ثواب دی اجر نه ما سره دی نه فائدہ احمد سره دی او نه بل چا سره دی الله سره دی الله دین سره نو د زړه د اخلاص نه صادرګردي او کدینه بغیر هم څوک داسې ویس دوستان چې هغه پکې لګ زیات مدد کول شي نو خیر دې مونږ ته بیا ځان لوایې یا ما ته وایې دوی ته نو بیا به څه طریقه به برابر کړو او د عمر دوی عمرګری د خپل طرف نه جمعات چونه شروع کړی دا جمعات زموږ واقعي ډېر شوی الله دې ولا اجر او برکت ورکړي او رب العالمین دې اجر ولا په دواړه جهان باندې نصیب ورګرځولي کې دې سپونو میانس کې پورا وګرځي چې دا مرګري تعاون در سره نو زمارونو دا د علم برکات یو دریم مثال در کوم د علم د برکات دا جالوت یو بادشاہ ډېر ظالم دا هغه په زمانه کې الله تعالی طالوت دا هغه ته په زړه کې واچولو چې ته د جالوت مقابله وکړه نو هغې دپاره طالوت یو لښکر تیار کړ چې لښکر یې تیار کوله نو لښکر له چې کوم مشر مقرره و په هغې اختلاف و لویه کارنامه وه نو هغه لښکر له چې کوم مشر مقرره بادشاه چې کوم د جالوت د مقابلې لپاره لښکر مقرره و نو له هغې یو وی ما مقرر کا بل وی ما مقرر کا بل وی ما مقرر کا نو هغه د هغې دپاره چې کوم مشر مقرره و نو هغې ولا طالوت مقرر کړ طالوت ولا مشر مقرر کړ نو چا وی چې دا غریب سړی او دې په ټولو خلکو کې غریب وی دا غریب سړی دی مقرر کړ ته خو ډېر عجز سړی دی لم یؤتا له سعة من المال ده خو مال نشته دولت نشته او واقعي رښتیا خبره چې د غریب خبرې له څوک توجه نه ورکوي او چې غټ مالدار سړی یې مشورې نو هر چا به خبرې له توجه ورکوله نو مشري دای سړي له پکار ده هغه په دلیل کې څه وی قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي وی ګوره د مشرۍ دپاره څوک پکار دی هغه سړی پکار دی د فوج د مشرۍ دپاره د فوج د مشرۍ دپاره هغه سړی پکار دی چې خو طاقتوري هندو کې نه د ذهن نم طاقتوري د وجود نم طاقتوري ځکه زمانه کې به چې کم کمانډر ان چیف و توره به هغه سره مخکې به جنګېده یاري هم نه کوي د ذهن نم تکړی د وجود نم تکړی او بل پویا علم پکار دی نو وی چې دا کم طالوت ما تاسو دپاره مشر مقرر کړ نو دله الله څه ورکړي زاده بسطة فی العلم والجسم زاده بسطة فی العلم والجسم دله خدای پویا ورکړي دې ځکه مشر مقرر ګوره د دې قرآن د دې آیت نه معلومیږي چې هغه سړی به د فوج مشري چې هغه کې وجود والا زاده بسطة دا مطلب نه چې غوښې پکې ډېرې دي لکه د بشیر جان په شان دی هغه بیا د ګرځېدو ني هغه مخکې نه جهاد څنګه وکړي زاده بسطة فی الجسم دا معنا چې وجود یې دومره تکړه دی چې خلک یې لرې دی نه وویني که نه نو تیارېږي او دا خو بهادر او علم پویه زیاته ده او په جهاد کې د پوهې ضرورت نو وروسته قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي فقتل داود جالوت واتاه الله الملک والحکمه دا هغې په لښکر کې حضرت داود علیه السلام هغه جالوت مردار که او چې څنګه یې مردار که نو هغه له بیا خدای پیغمبري م ورکړې ده او بادشاهي مولا خدای پاک ورکړه دا د علم برکت نو د مارونو علم چې دی دا د الله د طرف نه یو ډېره لویه رڼا ده هر پیغمبر د خدای عالم دی عالم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای انما بعثت معلما انما بعثت معلما زه خدای دې لپاره لېږلی ما چې خلقو ته د خدای دین ورسوم معلم استاذ ته وایي زه الله استاذ لېږلی ما علم بل ته ښودونکي چې د بل چا ته علم وښیمه زه الله معلم لېږلی دنیا ته نو معلم به هلې چې په خپله خو علم وسري که نه چې چا ته علم نه ورځي یو سړی و هغه په سکول کې استاد و نو صاحب هغه په اردو په کتاب کې راغلی
وی درخت میں چیل بیٹھا ہے. نو چیل پا اردو کے ٹپوس تا ہوئی نو آغا ترجمہ کئی وی درخت میں چیل بیٹھا ہے وی پا اونا کے چیلے ناستے. نو چاوتوی دہر خود بندہ وی چیلے اونا تا سنگا خیجی وی دا غرونو چیلی اونو تم خیجی وی اخوار خو نه پوی ده کنه چې چیل چې دی نو دا خو ټپوس ته وایي. نو چې یو سړي ته خپله پویه نه ورځي بل ته به څه خاورې پویه وښایي. نو د مارونو یوه خو دا خبره شوه چې علم هغه رڼا ده چې خدای پیغمبرانو له ورکړی. علم هغه صفت ده چې د الله خپل صفت دی. علم د الله صفت دی. الله په خپله علیم او خبیر دی او پیغمبرانو له خدای پاک علم ورکړی دی. نو علم د دین دا ډېر لوی نور دی او ډېره لویه رڼا ده. دا یو خبره. دویمه خبره درته وکړم د علم متعلق د برکاتو. زمونږ د دنیا دې زمانه کې چې کوم رواج دی نو خلک د علم په مقابله کې د دنیا د هنرونو له ترجیح ورکوي. د دنیا هنر له د دنیا دا چې کوم صناعات دي هنرونه دا درته وښیم. ټیک ده بېشکه انجینري ده د کمال شی دی. بېشکه ډېر لوی د کمال شی دی. د کمال شی انجینرینګ نه دی، ډاکټري طب نه دی. د کمال شی د انسان دا غوږ نه دی، دا سترګه نه ده، دا خوله نه، دا نعمتونه دي. بېشکه مونږ یې منو. نعمتونه د خدای دي. انسان ته په دنیا کې ډېره لویه فایده روانه ده او د آخرت فایدې هم ترې روانې دي، نه انکار نه کوو. خو د کمال شی نه دی. که د کمال شی وی که نه د کمال شی نو دا به صرف او صرف الله تعالی انسان له ورکړو، حیواناتو له به نه ورکړو. زما سترګې نعمت د خدای دی، زه پرې د دین کار کولی شم. د کمال شی نه دی. که د کمال شی وی نو بیا انسان له خدای د کمال شی ورکوي، حیوان له نه ورکوي. د سترګو زیات طاقت زما نه د پیشو دی. د پیشو زما په تیاره کې هغه نظر نه لګېږي کم نظر چې په تیاره کې د چا لګېږي، د پیشو لګېږي. او دا د پوز سیسټم زما نه زیات چې دی د میږي دی. ما ته پته نه لګي په کوټه کې چې دی کې خواږه پراته دی او که نه دي پراته. او دا طاقت خدای پاک چا له زیات ورکړی دی میږي له. لږ ځای کې ته خواږه کېده اوس ورپسې ګوره چې هغه ورپسې کم دی نلین را روان کړي وي. او د غوږ دا طاقت دا د انسان په مقابله کې د کونی نه زیات دی. کونی پېژنئ که نه؟ دا څاروکي چې پخوا چې به د خلکو غلاګانې کولې غلو نو دا کونی به یې ځان سره ګرځول. نو کونی به په ځنګل کې باغي ګرځېدل، نو کونی له به په خپه کې تار اچولې، دا به ورسره مستقل وو. نو هغه کونی به په ځنګل کې پرېښود. نو کونی خو څاروي پسې زور کوي چې هغه څاروي له ځان رسوي. نو چې کونی به کم خوا روان شو نو دوی به وایي دې خوا قافله ده. دې کوني ته پته ولګېده کش پشې واورېدل د غوا میخې، د څاروي کش پشې واورېدل. نو چې دوی به په هغې طرف روان شو نو واقعي دلته به قافله کې خامخا څاروي وي نو هغه به یې لوټ کړله. او که د خولې جبې طاقت د کمال وي خو زما په خیال د خر نه کامل شی به بل نه نو. د خر په شان غټ اواز بل څوک کولی شي؟ د خر په شان اواز به څوک وکړي؟ او که د وجود طاقت دا د کمال شی وي چې طاقت د زمري نه د کمال شی به بل کم. او که د وجود لوړوالی د کمال شی وي نو د اوښ نه لوړ شی بل نشته. کم دی نه ښکاري؟ یا د اتي نه مضبوط درونوالی بل شی نشته دی. او که ته وایې چې نه د کمال شی چې دی نو هغه څه شی دی؟ عقل د انسان او پوی او شعور دی. شعور نو دا د شاتو د مچۍ په شان شعور د بل چا نشته دی. زما انجینیر چې کلم انجینیرینګ کوي نو بغیر د اسبابو د آلاتو نه نشي کولی. یو ګلکار چې تاله دیوال وي نو هغه شی څه دی؟ هغه ګونګړو چې هغه اوېدان کړی وي څه ورته وایي؟ سال ورته وایي. او هغه مزې چې ورسره نیزه دی د نیغ دیوال وایي. چې معمولي رقي نو هغه ګونګړو به اوېدان کړي چې د دیوال سیده والی به معلوم کړي ښکته پورته. او هغه شی به رواني او دا ګوټ چې برابروي نو د ګوټ دپاره یا خښتې کېږي او یا پکې هغه څه ورته وایي هغه ګوڼیا پکې کېږدي نو الی برابرېږي نه شي برابرو. سوال نه پیدا کېږي. او انجینر چې کله خپل انجینري کوي نو هغه سره خپل اسباب او آلات دي د هغې نه بغیر یې نشي کولی. او په رڼا کې به یې کوي چې ته به د ګیل کار نه لیدلی چې د شپې به کار کوي، د شپې راته نه ښکاري. انجینیر به د چېرته نه کتلی چې پول او کارخانې جوړوي د شپې جوړوي او که جوړي ځان ته به یې غټ لایټ لګولي. لیکن دې خوا د شاتو مچۍ ته وګوره، د شاتو مچۍ په پیټۍ کې دننه چې ښه تیاري ګورې دا کار کوي چې لږه رڼۍ د پیټۍ نه به تښتي. ښه تیاره کې دننه ځان له سیر کورونه جوړ کړي. پنځه ګوټه ده که شپږ ګوټه کور یې ځان له جوړ کړي د شاتو مچۍ. او یو داسې په سیدی کې جوړ کړي نه ورسره سال شته او نه ورسره مزد شته، نه ورسره پیمانه شته. او د شاتو د مچۍ د کورونو چې کم دیوال دی
دومره مزیدار اعلی دیوالونه، یو دیوال او بل دیوال د یو بل نه ویښته برابر فرق نه لري. کوم ځای نه خشته اعلی نظام روان کړی دی. څوک مچۍ لګیا دي، خپل چې دی کوم باچا دی هغې ته کوین وایي، ملکه ورته وایي هغې له خوراک راوړي. او څوک بچو له خوراک ورکوي. د بچو چې کوم خوراک دی او هورایل جیلی ورته وایي چې د بچو له 3 ورځو پورې یا 4 ورځو پورې دوی مخصوص خوراک ورکوي او بادشاه له ټول عمر ورکوي. ما د یو سړي نه اورېدلي دی، یو ډاکټر نه، وایي دا چې کوم خوراک د شاتو مچۍ دی بچي له ورکوي 3 ورځې او د بادشاه له ورکوي، وایي که دا خوراک بوډا سړي وخوړ ځوانېږي. خدای کوم دی نه د دې په نوم رایل جیلي څه قسمونه په دې ډاکټرانو په ادارو کې رسېدلي، خو هغې کې چې ته زرمه فیصد هم دا شی نشته، ډېر معمولي شی دی. د کوم ځای نه را پیدا کوي، دا موم د کوم ځای نه را پیدا کوي. بعد لګیا دي او هغې صاحبه د شاتو دا مچۍ چې دا کوم دغی دا شات جوړ کړي، ما دې پیټۍ کې غرار د یو ډایرکټر نه مې تپوس وکړو، مې دې پیټۍ کې دا غرار ولي دا دننه ته به یې ګنې څوک پکې چالو کړی دی. وایي دا شات چې کچۍ که نه نو دا مچۍ ورته دا وزرې وي د ببوزي په شکل کې د اوبتې اوچۍ چې دا شات ټینګ شي. یا خدایه پاکه د الله نظام ته ګوره. او څوک مچۍ راوړي اوبه، د هغوی ډیوټي په دې ده چې اوبه راوړي. څوک مچۍ راوړي په دې وزرو کې زیړ زیړ څیزونه نیولي، ګل ورته وایي، هغه راوړي، هغه جمع کوي، سټور کوي چې دا زما خوراک دی، د بچو خوراک دی. او څوک نور څیزونه راوړي، څوک په پیټۍ د په خوله کې ناست دی، خوله کې چې د بار نه مخالف سره نشي مچۍ. مخالفه مچۍ چې راځي هغوی یې دقه دی کې لاول ججمنټ وکړي چې وی ګوري چې دا خو د ما د پیټۍ نه ده، د بلې پیټۍ ده، بس 5 شپږ پرې راغونډي شي او په هغه ځای یې مړه کړي، اپرېږدي نه. او چې ورته پته ولګي چې دا خو د ما پیټۍ والا ده، مخکې هلته کې ورته ګېټ لګېدی نو بیا پرېږدي چې دا په مخه دې ښه ورځه پې. څوکیدارې مچۍ بیا دې ناستې دي دلته. او دا مې اورېدلي دي چې بعضې مچۍ څوکۍ کوي، هغې بار ګرځي را ګرځي، لکه دا ملک جس چې بار ګرځي را ګرځي چې د بار نه څوک حمله ونه کړي. هغې د پیټۍ نه بار ګرځي را ګرځي، ګوري را ګوري چې د بار نه غلطه مچۍ را نه شي. کوم شات چې پاخه شي د پاسه پیسیر ولګوي بندې کړي چې دا خراب نه شي. دومره نظام دا شعور خدای پاک دوی له نه دی ورکړی. او چې د پیټۍ سینګ کېښوده 100 پیټۍ کېده، 100 پیټۍ په یو ځای پرتې وي، د یوې پیټۍ مچۍ بلې نه ورځي، د هرې پیټۍ مچۍ به دي، دا په سوونو ګزه مزل به کوي او دا خوراکونه به راوړي او هره مچۍ به خپلې پیټۍ ته ځي، د خپلې نه بغیر بلې ته ورتې هم نه شي. دا نظام چې خدای د شاتو مچۍ له دا انجینرینګ نظام څنګه خدای ورکړی. هلکه طب د هغې یو مثال قاري طیب صاحب لیکلي دي په خطبات حکیم الاسلام کې، وایي چې یو زمونږ په شهري علاقه کې اوسېدلو، یو ځل ده وایي تللی ما باندې ته خپلوانو رشته دارانو کړه، وایي چې هلته لاړم نو هغه ماحول مې ډېر خوښ شو چې دلته کې خو نه شغې شته او نه شور شته دی، او زمونږ په شهري علاقه کې خو غر غور دی او لوګي دی او دوړې دي او دا د لکشو مکشو پرپر دی. دا وایي هغې ته چې ستاسو خو ډېر ښه ماحول دی او ابو هوا ډېره ښه ده. هغې وایي چې واقعي ابو هوا ښه ده، ماحول ښه دی، خو موږ د بیزوګانو نه ډېر تنګ یو، ځنګل نه راځي، ډوډۍ رانه تختی، کټوۍ تختی، جامې تختی، ډېر په غم اخته یو. وایي ما وایي چې اوس به م ته خلاص کړمه. وایي څو ملګري یو ځای شو او ولاړم د بازار نه مې زهر راوړل او ډوډۍ م پخې کړی، زهر هم پکې په یو خاص اندازه باندې واچول چې ورېږه دا د اوس به دا ډوډۍ به کېږي او شل 15 بیزوګانې دله اوس مړې کړم، سبا به دله مړې کړم، بل خلاص به کړم. وایي چې ډوډۍ کې م زهر واچول، بره مو له په چت ته پاسه کېښودل، وایي دې کې یو څو بیزوګانې راغلې. مونږ ورته اوس پټ ناست وو چې دا به اوس مړي که خیر. وایي چې بیزوګان ډوډۍ اوچته کړه، وایي بویه یې کړه، وایي واپس یې کېښوده. او زمونږ څیزونه خو خبر شو، لاړې. وایي یو څو نورې راغلې چې هغې رالې ډوډۍ ماتې کړې، وایي هغې هم په خولې په لاس کې ونیوې، بویه یې کړې، واپس یې کېښودې. وایي چې مې کتل یو غټ بیز راغی ملګري ورسره دي، ممکن نه دا بیا چې د باچا و نو هغه ډوډۍ ماته کړه او بویه یې کړه. وایي بس لا یا به پکې ډاکټر صاحب و دا حکیم صاحب. وایي خیر چې لږ ساعت تېر شو، بلا بیزوګانې رالې او هر یو بیزو سره شنه پاڼه ده. وایي هغه پاڼې یو طرف ته کېښودلې او ټولې اونخته یې ډوډۍ وخوړې، ډوډۍ پاکې خلاصې کړې او بیا یو بیزو ورله وه پاڼې راواغېسته او ورسې وخوړله. او بیا وی په کوټه د پاسه په ګډا شوې، مونږ ته به یې نیم نه ښکتلی او ګډېدلې چې تاسو مونږ ته زهر ږدئ. ګوره اوس ګوره بیزو له خدای په سپېمو کې لې باټرۍ چولې ده، دلته زهر چې مونږ معلومو
نو په لیبارټري هم نشو معلومول یا لیبارټري به راته وایي چې دې کې زهر دی لیکن بیزو له خدای په سپېمو کې لیبارټري سیسټم او یوازې زهر نه د زهر نوعیت هم پېژني چې دا کم قسم زهر دی او علاج یې مو سره شته زر لاړې او سیبه پاڼې او پسې راوړه ویښ وړه تاسو ګورو ته خدای ورسونه پوهې ورکړی بیزو له مونږ یو ځل دی ایوبیا د تلي ولته کې دا سره کېلې اوس فروټ موټر کې دننه پراتو شیشه رانه لاسې نیم کښو کې کولاو پاتې شوی نو بیزوګانې هلته ډېرې زیاتې دي نو هلته کې څه بیزوګانې مونږ هغې ته ولاړو په تماشه باندې یو هلک ما ته وي دا موټر د چا دی مې ته وي هغه سامان خو دا ټول بیزوګانو تختو چې اوس مو کتل یو بیزو سره د کیلو ګوتی ده او په اونه کې ناسته ده بل بیزو سره د مالټو ګوتی ده او په اونه کې ناسته ده او مونږ سره ممپلي او بل سره د ممپلو ګوتی ده او په اونه کې ناسته ده او ته یقین وکړه چې دا ټول خلک یې پرېښو مونږ ته یې نیغ کتل اګاړي پسې مونږ راوځغلېدو که نه مونږ ته یې کتل او ښه مزېدار هغه مالټه به یې سپینه کړه پوستکې به یې لاندې وغورځو او ټنګری به یې خوړل نیغ راته ګوري ملګرو ته مې ګوره دا مونږ درشن راکوي چې دا ستاسو پلار دې مانه دا ووایه او کیله به یې سپینه کړه ښه مزې پوستکې به یې وغورځو او چک به یې تېوه او بل لګیا و هغه ممپلي به یې خوله کې واچول پوستکي به لاندې وغورځول مونږ ممپلي څومره په ګرانه خورو پوستکی به لکه بس خوله کې نال نه غورځول او هغه چکې به یې ته تېر خدایه پاکه دا انجینران او ساینسدانان د کومې راغلل د خدای نظام تبلیغ له څوک تلي و بار ملک ته نو چې هغې واپس راتلل ته دا نو هغې کې یو کس و هغه به ږیره توروله او بار ملک ته لاړ هلته خو پردې ملکو ږیرې نه تورولل چې واپس راته نو افریقې ته تللو نو افریقه کې خو بیا ځنګل دی لرې لرې ځایونه دي دریابونه ډېر زیات نو هغې غریب چې پخوله ناستو دریاب په غاړه باندې او د یو کس ځان ته هغه څیزونه دي هغه ویښته پې توری هغې ځان له خوشته کړي لګیا دی او نیمه ږیره یې دلته توره کړې چې واپس پاکستان ته ځو چې ویښته ځان له تور بیزو راله چې راله بس هغه سامان یې ترې غونډ په خلاصون ونیو او دریاب ته یې وغورځو منډې مونږ ورپسې منډې ووهلې خو بیزو را ناست وتښتول خدایه سړی حق حیران شو چې نیمه ږیره خو زما اوسه توره د نیمه سپینه پاتې شو دا څه په غم وړېده دا بس بازار ته ځو ایرپورټ ته به ځو خلک وایي چې دا په داسې شوي دي نیمه ږیره توره ده او نیمه سپینه ده وایي مونږ هم پریشان هلته خو بازارونه چې دارونه راغښتې وي او خو میره د صحرا د ځنګل دی وی خیر بس مونږ هم پریشانه وي هغه دې کې یو بیزو راله ورسره ډکي دي ډکي واړه وی ډکي لاندې په هغه اور کې کېښوده هغې ایرې کړل مونږ تماشه کوو چې دا څه مسله ده وی هغه ایرې یې داسې په ډکي راوګرولې او هغه ایرې رالي او په دې مخ مکې داسې او هغه چې کوم کس متاثرین والا دی که نه هغه نیمه ږیره توره شوې ده هغه ته نیغ نیغ ګوري هغه ته ګوري او هغه رالي پورې کوي وایي مونږ ورته چې هلکه داروي دله راوړل دا هماغه بیز دی چې سامان یې د نه وتښتو او دا د نور داروي دله ګو تا ته ګوري او دغه شی رالي وایي هغه وایي چې په غم مې ماخته کوې په بل غم ورته چې نه ته ورشه تا نه پې څه دي خو که دلې دارو راوړي واقعي دا رنګ وي د ږیرې د توروالي وکړه او کنی نو د دریاب دی خو مخلاصو وینځې که وایي سړی مجبوره چې مجبوره کوي هغه غیرې را واغېشتی و هغه بیزو ورته وایي نیغ نیغ ګوري او په ټوله ږیرې یو شانتې ومږلې چې ویې مږلې ږیره ترې لاندې پرېوته مکمل ویښته په ځمکه پرېوته اوهو مونږ هم حیران او پریشانه هغه خوارم په جړا سر کې ده خلک به وایي چې ته کال له به تبلیغ کې بار لاړې نو ږیره دې وخورېده دا دې څوک تبلیغ بدنامي شو زما بدنامي شو دا څه او مونږ هم ډېر پریشان او مکمل پکې پرېوت خفه وی خیر و دې سره به څه کوو وی چې واپس را روان شو څومره دې تېرې شوې او کوم نوې ویښته راووتل ټول تور راووتل نوې چې راووتل مکمل تور راووتل ګوره هغه بیزو له خدای دا شعور ورکړی پوهې ورکړی چې دا دارو د دې علاج دی چې دا په سپینو ویښتو ومږه سپین به دې ختم شي واپس به تور راټوکېږي زه نن د دنیا په ډاکټرانو امریکا لندنه پورې وګوره د خدای وکړه دا دارو دې څوک هم پیدا کړي یو ښکاري راته خبره کوله وی یو مرغۍ مو ښکار کړه وی چې مرغۍ م ښکار کړله نو وی د هغې دا خپه چې وه د هغې نه پټ تاو شوی د زیړ لرګي پټ نو وی هغه پټ هم چې ته لرې کړه نو اډوکې مات شوی نو دا چل یې کړی دی چې هغه مات اډوکي یو بل سره یو ځای کړی دی او د لرګي پټ یې ته وکړی د حیواناتو له هم خدای دا پوهه ورکړې نو دا سترګې او دا څیزونه دا د خدای نعمتونه دي د دې نه انکار مونږ نه کوو چې
طب نه بغیر ډاکټر د علاج ونه کی نو ته به مونځ څوکې او ته به روژه څونې دا د خدای نعمتونه دي دې کې زه خبره نه کوم خو د کمال دنیا سره تعلق دی د کمال څیز چې دی نو هغه څه شی دی د قرآن او د سنت او د حدیثو پویه او علم نو علم دا د کمال شی دی ځکه خو رب العالمین قرآن شریف کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمای علم الاولین والآخرین څومره لویه پویه ولا خدای ورکړې ده او د الله پیغمبر د الله ډایرکټ شاګرد دی او بیا ورته وایي قل رب زدنی علما پیغمبره دا ووایه چې یا الله ماله علم نورم زیات کې د علم دا نه و چې د سترګو نظر راله نور زیات کا دا نه و چې د غوږ د اورېدل راله نور زیات کا دا ورته نه و چې د ژبې طاقت راله نور زیات کا دا ورته دا راته مه وایه چې د وجود طاقت راله زیات کا دا راته مه وایه چې مال راله زیات کا دا راته ووایه چې ماله علم زیات کا نو علم ډېر لوی نعمت دی رونو د دې خبرې زما مقصد دا چې تاسو د علم ته د قرآن او سنت خلکو لږه شا کړې ده الحمدلله مخکې په نسبت خو ډېره فایده ده اوس خو الحمدلله لیکن بیا هم تاسو له دا ترغیب در کوم چې تاسو مهرباني وکړئ دې ته توجه ورکړئ په خپل هم سناسره دین پوهه زده کړئ قرآن باندې ځان پوهه کړئ حدیثو باندې ځان پوهه کړئ او دا تاسو دا مشران چې زده کوئ په څه به زده کوئ چې ته که د ترجمې درسونه یې هغې ته کښېنئ او یا تقریرونه د علما واورئ دې سره هم ستاسو پوهه پیدا کېدی شي د دین څومره د علماو ترجمې دي په کیسټو کې یا نن سبا خو په دې شي کې میلاویږي که نه په دې میموري کارډ کې نو د علماو بیانونه دا ډېر زیات تعداد کې واورئ دا نور څیزونه په دې بچو یې هم واورئ زنانو ته یې هم واوروئ دې باندې به ستاسو د دین پوهه حاصله شي د قرنګې د علماو درسونه دي ترجمې دي هغه واورئ په دې هم د دین پوهه حاصله شي او دا چې کوم بچي دي ستاسو دې کې یو بچي دوه بچي په مدرسه کې داخل کې چې علم حاصل کې انشاءالله آینده جمعه کې به راته د علماو مقام بیا بیان کړم چې د خدای په نزد باندې د علماو څه مقام دی الله دې موږ له د دین پوهه راکړي دیوی زمونږ امتحان دی سبا شروع کېږي الله دې پکې کامیاب کړه دې قرضدار دي الله دې له قرضونه خلاص کړي دیوی کور کې جګړې بې اتفاقي ده دا ډېر خطرناک شی دی خدای دې کور کې د اتفاق راولي او د دې امتحان شروع کړي الله دې پکې کامیاب کړي نسوار او سیګریټ اجتناب دپاره وظیفه هم ښه شی دی خو خپله مقابله به کوي مقابله به کوي سره خپل قوت ارادي مضبوط کړي خلک دي چې هغې به کول ځان یې خلاص کړه یوازې په وظیفه کار نه کېږي قوت ارادي مضبوط کړو ځان ته وساتي